السلام علیکم. ستاسو په بدن کې کوم هیجان په کومه برخه کې احساسیږي؟ موږ بعضی هیجانات لرو لکه کرکه، لکه خوشحالي، لکه غصه، لکه خفګان، لکه ویره، لکه حسد. ټول هیجانات مهم دي، طبیعي دي او موږ یې باید ولرو. تاسو دا مه وایاست چې زه ولې د خلکو څخه کرکه کوم، زه ولې خوشحاله کېږم په بعضو ساحو کې، زه ولې غوسه کېږم، زه ولې خفګان را باندې راځي، ولې زه ویره لرم، ولې زما حسد کېږي په بعضو انسانانو باندې. دا ټول طبیعي هیجانات دي او دا نورماله دي چې ستاسو په وجود کې راسي. خو تاسو باید دا زده کړئ چې دغه هیجانات د دې سبب کېږي چې زه چې کوم شخص نن یم، دغه شخص یې راسه جوړ کړی دی. دغه هیجانات د دې سبب کېږي چې تاسو ژوند ته ادامه ورکړئ او خپل ځان جوړ کړئ. نو ادامه ورکړئ، خپل احساسات وپېژنئ او خپل احساساتو سره بلد اوسئ. ګرانو دوستانو، کوم ستاسو په بدن کې کوم هیجان په کومه برخه احساسیږي؟ زه تاسو ته د ښکاره کوم. زه به داسې لږ کښېنم چې په دا ویډیو کې چې عکس تاسو ته راځي هغه عکس منظم راسي. اول راسئ کرکه. کرکه ستاسو په بدن کې چیرې احساس کېږي؟ کرکه ستاسو په بدن کې تاسو ته عکس ته وګورئ، کوم ځایونه یې تاسو ته روښانه کړي دي؟ لاسونه، ستونی او څه شی؟ نس. یعنې کرکه په ستوني، نس او په لاسو کې احساس کېږي. دوهم څه شته؟ خوشحالي. خوشحالي په ټوله بدن کې احساس کېږي. خوشحالي داسې یو احساس دی چې ستاسو په ټوله بدن کې، په رګ رګ کې، په هر ځایو کې احساس کېږي. نو کوشش وکړئ په ځان کې د خوشحالي احساسات ډېر ولرئ، تر څو تاسو وکولی شئ چې وکړئ خپل صحت سم کړئ. غصه. غصه چیرې احساسیږي؟ غصه په بازوګانو کې احساس کېږي. ولاړ سم یو چا ته سوک کش کړه، سوک چې جوړ ته کش کړي، او باید سوک کش نه کړي، باید مدیریت زده کړي چې چا ته سوک کش نه کړي. خفګان. خفګان چیرې احساس کېږي؟ خفګان په قفس سینه کې، په ستوني کې، او یو شی چې په خفګان کې کېږي وای د پښو او د بازوګانو د ماهیچو فعالیت کم سي. یعنې کله چې پر تا باندې خفګان راځي، ستا ستونی او ستا قفس سینه ونیسي، د لاسو او پښو حرکات یې کم سي، ګرځره کې فعالیت نه کوي د خفګان په حالت کې. خفګان ډېر یو بد داسې هیجان دی چې راځي، باید زموږ یې مدیریت زده یي. ویره. ویره په کوم ځای کې احساس کېږي؟ تاسو ته عکس ته ښه وګورئ. ویره وایي د زړه ضربان ډېروي او د ماهیچو فعالیت ډېروي. یعنې په بدن کې چې کوم ماهیچې چې د دې فعالیت ډېر سي او د زړه ضربان ډېر سي. حسادت یا حسد په یو چا دې کس کېږي، پلانکي داسې کالي رانیول، پلانکي ضعیفون ورڅخه دی، زما څه نسته. دا په کوم ځای کې کېږي؟ په سر او په زړه کې. حسادت په سر او په زړه کې دی. باید موږ دا ټولو هیجانات په ژوند کې موږ لرو، که ونه لرو نورماله انسان نه یو. دا باید ولرو، لیکن زموږ باید زده یي چې مدیریت یې کړو. راتلونکي ویډیوګانو کې او دا پلیلیست تاسو تعقیب کړئ، انشاءالله تاسو به زده کړئ چې څنګه دا شیان مدیریت کړو. نن مو در وښول چې کوم یو په کوم ځای کې احساس کېږي، او نور معانی او کیسې بیا هم تاسو ته وایو. مننه کوم چې غوږ مو نیولی و.